طلحه کیسې داسې دي یاره ښه دا زموږ او ستاسې ژوند نه دی دا لنډ او تنګ دی بالکل نو ښه خبره دا ده چې دا ژوند داسې تیر کړو که ښه هم دی تیریږي که بد هم دی تیریږي نو داسې به ښیي چې ښه یې تیر کړو داسې د خوږو خلکو سره کښېنو کیسې وکړو نو که په دې لنډ ژوند کې هم څوک چا سره دښمنۍ تربګنۍ او دا شیان پالي ښه نه کوي بالکل ګوره ښه نو حمیم جانه داسې خبره ده که نه چې داسې ژوند په یو محله یو چاپېریال کې تیر کړو چې سبا له په دغه ځای کې موږ نه یو چې دا خلک زموږ ارمان وکړي داسې ارمان زموږ وکړي چې برور پلانکې نشته ډېر ښه انسان و لیکن داسې ونه شي چې هغه زموږ داسې ارمان وکړي چې مطلب ښه ده چې د دې ځای نه پناه شو دا سړی ټول خلک دې په عذاب کې لنډه اوږده دا که نه چې ژوند کې باید خوږې خاطرې پاتې شي نه ترخې زه یو څو بیتونه وایم ښه شعرونه به م وایو کیسې به م کوو هر څه به کوو که نه ژوند مصروف دی مګر دومره خو هم نه دی چې ځواب د سلام نشي راکولی ژوند مصروف دی مګر دومره خو هم نه دی چې ځواب د سلام نشي راکولی د دنیا په دومره ډیرو امکاناتو میاشتې پس یو پیغام نشي راکولی د ژوند صحیح د مصروف دی زمانې سره اپډیټ شعر دی ژوند مصروف دی خو باید یو چا ته باید په ژوند کې داسې څوک ولري چې هغې ته لږ وخت ورکړي کیسې ورسره وکړي هغه یو میسج چې انسان ته وکړي که نه هغه ډېر زیات خوشحالېږي ستا ته دومره وخت نه لګېږي نو ممتاز اورکزي بیتونه وایم هغه داسې دی چې خپل ځان ته نارې وهم ولې وهم بندې دروازې وهمه ولې وهم خپل ځان ته نارې وهم ولې وهم بندې دروازې وهمه ولې وهم خیال په کوم طرف د څه لپاره ستا لارې اوږدې وهمه ولې وهم شپه ده او خالي مې ذهن دی لګیا یم شپه ده او خالي مې ذهن دی لګیا یم لاس پاینې وهمه ولې وهم شپه ده او خالي مې ذهن دی لګیا یم لاس پاینې وهمه ولې وهم هیڅ باور یې نه لرم په کرخو عجیبه ده ټنډه له مودې وهمه ولې وهم هیڅ باور یې نه لرم په کرخو عجیبه ده ټنډه له مودې وهمه ولې وهم ښه ممتازه زه له ژونده ستړی ښه ممتازه زه له ژونده ستړی بیا هم لاس او پښې وهمه ولې وهم نو تا نه به څه شی کوم خواږه اورو بیتې شعري نو هر څه چې موږ به درته غوږ حمیمه بیتونه څه داسې دي چې وایي خلکه زما او د جانان خبره هغسې ده د شوګیرو او د هجران خبره هغسې ده او وایي ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه مننه وایي ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه هغې وی نه که نه قربان خبره هغسې ده او وړی مې نه دی لا زرګر له زما جیب کې پروت دی وړی مې نه دی لا زرګر له زما جیب کې پروت دی ستا د ټوټې پیزوان خبره هغسې ده او دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه زما د مینې د داستان خبره هغسې ده زه به بیتونه م وایم نور به ځو په دې خاطر به زما او تا خپل ته راجګ شوي وو چې لمونځ مو وکړو لمر ته او هغه لمر هم راباندې لا مزه یې وکړه ما ستا خبره نه منله او لمره د چا خبره لاړه ما خو درته ویل چې په دې ژمي کې باید یو ساعت سړی لمر ته کښېني دی به زر نه زړېږي یو څو بیتونه دي چې مخکې راته غرونه د مستۍ پیدا کوي خدای په ما کتاب د زندګۍ پیدا کوي مخکې راته غرونه د مستۍ پیدا کوي خدای په ما کتاب د زندګۍ پیدا کوي نه به یې خبر یم به وژلی ستا ارمان څوک به مې جسد د سیند په ژۍ پیدا کوي
نه به یې خبر یم به وژلی ستا ارمان څوک به مې جسد د سید په ژۍ پیدا کوي خوی د زمانې دغسې دی یاران خو څه خوی د زمانې دغسې دی یاران خو څه خوی د زمانې دغسې دی یاران خو څه خدای له خلکو هیر شي چې روپۍ پیدا کوي څومره ښه دی خوند یې وکړه بیا ووایه خوی د زمانې دغسې دی یاران خو څه خدای له خلکو هیر شي چې روپۍ پیدا کوي ډېر ښه دی بس دغسې کیسې دي یو څوک وایي که نه چې ژوند کې تاسې یا د ښایسته خلکو سره کښېنئ او یا د خوږ غږ لرونکو خلکو سره کښېنئ نو ښه خوند یې وکړو بس دغه ژوند دی تنها بس تېرېږي که نه داسې دی که نه چې تا اول کې مې وویل چې ژوند روان دی ژوند روان دی بس داسې خلکو سره باید تېر شي که نه چې یو څه خوند ترې زده کړو یو څه ترې زده کړو نه داسې خلکو سره چې تل نفرت خوروي زړه بوږنوونکي خبرې کوي بیا دغه ټایم کې انسان د ژوند زړه توریږي